یو سړی سودخور یہ سود پہ کاؤ خلق بہت نصیحت کاؤ زمن خپل ولګرو رشتہ دار ہوتا نصیحت کاؤ چې بس کې بډای نور پرې دا ویل چې تر دې د سود د پیسو د خون خبر نه مال راوړې مال ډېر خوږې پیسې دي دا ډېر خوږې پیسې دي او چې کله مړ شوی مخکې خو موږ حدیث بیان کړو د مشکل الاثار د امام طحاوی او سنن ابن ماجه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې یو قاتل زمکه نو پرې خودل او درې ځله را گزارل بینی هم دغه واقع راغلی او ماته تصدیق مو کو چې مال دا خبره اشتیا نه کنه بالکل 100% اشتیا چې به کله دفن کو سار لخذ هغه قبر لذي کړه زموږ د اقوام رواج داري خذ تلی دی قبر رخواله نو حتی سپین کفن پروت دی خذ ریدل بیرته را منډه کړی دا کورت کې خلکو ته نه کړی چې اسړم خو خخ کړه نه لام تباکا بلغه وته چې تاسو باسي څنګه سپیره ټوټه چې د شناخت ته تاوی هغه به لري ویل چې نور شي ورغلی سړی د قبر د بره پروت دی به دوباره به خخ کړی دی دریش په راتلې دریش په بیا وته ناس چې شپږ یا وش په ولا څوکیداری کړي وتا وش په څوکیداری وته کړي دا بیا بار نو چې کله قبر شي کولا او کړي په قبر کې دنه سړی نشته دی هرڅ چې څوک مال باندې کوي او سودخوري کوي او د بل عزت لوټ کوي دا انجام هم دقیق چې ګوره به ودا قبر ځان ته پریدي ګوره